أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژل پرېښول او یو بل ظلم ته لاس واچاوه چې تر پخوانیو ظلمو ډېر سخت او اشد و. د قریشو یوه ډله، یوه ډېره لو ډله سره راټول سوه او پر دې قسمونه یاد کړه چې هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب سره که مسلمان وي که کافر، او د هغو کسانو سره چې د بني هاشم او بني مطلب څخه نه دي خو مسلمانان سوي دي، هیڅ قسم معامله نه کوي. نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، نه به شی ځینې رانیسي نه به پر خرڅوي، نه به څوک ورسره کښېني نه به خبرې ورسره کوي، حتی سلام به نه ور اچوي، نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به خپلو کورو ته پرېږدي، تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته د وژلو دپاره ور تسلیم نه کړي. او د دغه فیصلې دپاره یوه ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې عهدونه او وعدې وې چې د بني هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې نه کوي او نه به صلح ځینې قبلوي تر څو چې محمد د وژلو دپاره را تسلیم نه کړي. او دا ورقه یا تعهدنامه د قریشو ټولو مشرانو امضا کړه. ابن قیم رحمه الله وایي چې دغه تعهدنامه منصور ابن عکرمه ابن عامر ابن هاشم ولیکل، او څوک بیا وایي چې نضر ابن الحارث ولیکل، خو صحیح خبره دا ده چې بغیض ابن عامر ابن هاشم ولیکل. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او لاس یې شل سو. د دغه تعهدنامې یا مقاطعنامې په سر کې داسې ولیکل سوه: بسمک اللهم. او بیا د تعهدنامې نورې مادې ولیکل سوې چې پکښې لیکل سوي وه: هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغه کسانو سره چې مسلمانان سوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي، نه به شی ځینې رانیسي او نه به پر خرڅوي، نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، او دوی ته به هم اجازه نه ورکول کیږي چې خوراکي مواد د مکې مکرمې د باندې څخه رانیسي، نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به کورو ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل سوه او تعهدنامه یې دننه په کعبه شریفه کې وځړول. ابو طالب وبېرېدی چې قریشو د بني هاشم او بني مطلب او هغو کسانو چې د دوی پر طرف دي پر ضد ډېر ټینګ اتفاق او اتحاد وکړي. نو ابو طالب هغه کسان چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف وه راټول کړ او د مکې مکرمې تر ښار د باندې ووته. دا دپاره د دې چې دوی سره یو ځای وي او په خپل مابین کې کومک او تعاون سره وکړي. د مکې مکرمې په بل ځای کې یې واړول چې هغه ځای ته شعب ابي طالب ویل کیږي. یو د بل کومک کوي او په دې امید دي چې د دغه مقاطعې او انحصار څخه خلاص شي. او هلته د قریشو د طرفه مقاطعه او انحصار په ډېر شدید ډول سره شروع سوه او دې انحصار یا مقاطعې 3 کاله دوام وکړي. 3 کاله او د دوی دا حال دی چې نه شی رانیولی سي او نه خرڅولی سي، هیڅوک شی نه پر خرڅوي، حتی که د مکې مکرمې د باندې څخه نور تجار راسي قریش یې نه پرېږدي چې پر دوی شی خرڅ کړي. او که بیا چیرې د بني مطلب یا بني هاشم څخه یو څوک راسي چې یو شی رانیسي، قریشو به هغه شی په 2 چنده قیمت د هغه تاجر څخه رانیوي دپاره د دې چې د مسلمانانو ولاس ته شی ورنسي. مسلمانان مال لري
مګر شی نسی په رانیولی او د امن د طرفه هم نه وه په امان. د خپل ضرورت د شیانو د رانیولو دپاره هم د شعب ابي طالب څخه نسی راوتلی، بې له هغه حرامو میاشتو څخه کومې چې په هغو کې جنگ او تجاوز حرامو، تر داسې اندازې چې ابو طالب پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرېدی چې څوک یې د شپې ونه وژني. نو کم وخت چې به شپه سوه او خلق به خپل د خوب بستر ته تله، ابو طالب به هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ورسه پر خپل ځای دې پرېوځه. دا د پاره د دې که چا د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده کړې وي هغه به وویني چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پرېوتی. کم وخت چې به خلق بیده سوه بیا به ابو طالب د خپلو زامنو یا ورونو څخه یو څوک امر کوي چې ورسه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ځای کې پرېوځه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به یې ویل ته ولاړ سه د ده په بستر کې پرېوځه. سبحان الله. کم وخت چې د مسلمانانو او د دوی د کومکیانو خپل خوراکي مواد خلاص وه او نور رانیولی نسی، نو په مسلمانانو او هغو کسانو کې چې د دوی کومک یې کاوه لوږه شروع سوه. داسې کاختي او نیستي سوه چې د لوږې په سبب به د درختو بلګونه خوړل. نورو قریشو به د مسلمانانو او د هغو د کومکیانو د کوچنیانو پرله پسې ژړا او نارې چغارې او بغارې اورېدلې چې د لوږې په سبب به همیشه ژړل، خو زړسوی نه و بلکې خوند به پر اخیستی. هو هلته په قریشو کې یو څو نفره وه چې زړه یې غوښتی چې د بني هاشم او نورو سره د هغه دوستیو په سبب چې د دوی سره یې درلودې کومک وکړي، ځکه ځینو قریشو د بني هاشم یا نورو سره پخواني قرابتونه او دوستۍ درلودې. نو د هغه دوستۍ په سبب په دغه مقاطعه او انحصار نه ورازي، مګر په وسه یې هم څه نه و پوره. نو بیا د موقع په وخت کې په پټه سره یو څه لږ خوراکي مواد وروړه چې د هغې جملې څخه یو هم حکیم ابن حزام و. حکیم ابن حزام د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و او تر دغه وخته نو مسلمان سوی. زړه یې غوښته چې د بني هاشم سره د دغه تنګسې په وخت کې کومک وکړي، ځکه یو خو یې د مور د طرفه د بني مطلب سره دوستي درلوده او بل خدیجه رضی الله عنها د ده عمه وه. نو یوه ورځ یې یو څه خوراکي مواد پر یوه اوښ بار کړه چې و شعب ابي طالب ته یې وروړي، خو په لار کې ابو جهل ولیدی، ویل د خیره یا حکیم؟ حکیم ویل دا زما کار دی، هر چیرې چې ځم. ابو جهل ویل ته محمد او د هغه ملګرو ته خواړه وروړې؟ حکیم ویل دا زما کار دی، هر چیرې چې وړم. د دې امت فرعون ابو جهل ویل یا دا ستا کار نه دی، والله نه دې پرېږدم چې ته مسلمانانو ته خواړه وروړې. او د ده په منع کولو یې شروع وکړه. دوی په دغه کشمکش کې دي چې د قریشو د مشرانو او ساداتو څخه یو بل نفر راغلی چې نوم یې ابوالبختري ابن هشام دی او ده هم د مسلمانانو سره همدردي درلوده، که څه هم د ده همدردي د اسلام او ایمان په سبب نه وه بلکې د دې همدردۍ سبب هم قومیت او نسب و. خو دغه ابوالبختري راغلی ویل پر څه مغال مغال دی؟ حکیم ویل زما سره دغه بار را سره دی او غواړم چې هرې خواته زما زړه وي ولاړ سم، مګر ابو جهل مې نه پرېږدي. د ده په څه؟ ابو جهل ویل یا دی غواړي چې دغه خواړه محمد او د هغه ملګرو ته یوسي. ابوالبختري ویل حکیم هم د قریشو د مشرانو څخه یو مشر دی، ته هم یو مشر، دی هم یو مشر، دی آزاد دی، هر چیرې چې ځي ولاړ دي سي، ته حق نه لرې چې منع یې کې. اصلا مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی، هر مشر د خپل قوم او کورنۍ مشر و. مګر ابو جهل که څه هم چې د خپل قوم مشر و خو د زړه غوښتنه او آرزو یې دا وه چې د ټوله مکې مکرمې مشر سي. مګر څرنګه چې قریش شاخ شاخ یا پشه پشه وه او هر شاخ ځان ته مشران درلوده، هغه نورو مشرانو د ابو جهل اطاعت نه کاوه او نه یې دی د ځان مشر باله. نو ځکه ابوالبختري ورته وویل حکیم هم یو مشر دی، هر څه چې یې زړه غواړي ودې کړي. ابو جهل ویل یا نه پرېږدم.
ابوالبختري ته قهر ورغلی ویل ته څوک یې چې نه پرېږدې؟ ابو جهل ویل نه پرېږدم او ابوالبختري یې پورې وهي. د ابوالبختري هم ورسره حملې سوې، پورې وهل سوه، خو په آخر کې ابوالبختري پر زور سو او حکیم هغه خپل بار کړی اوښ مسلمانانو ته ورساوه. مګر دغسې په پټه خوراکي مواد د مسلمانانو نه بسېده، ډېر لږ شیان وه. دارنګه د قریشو ځینو نورو مشرانو کم چې د ابو طالب یا بني عبدالمطلب سره دوستي درلوده یو څه خوراکي مواد و دوی ته په پټه وروړه، مګر دا شیان لږ وه، د هغو نه بسېده. هغه کسان چې په شعب ابي طالب کې اوسېده ډېر وه، په لسهاو نفر وه او لوږه ډېره پر غالبه سوه، تر داسې اندازې چې یو د دوی څخه وایي یوه شپه د حاجت د ادا کولو دپاره یو څه ګوښه ولاړم، د خپلې منطقې څخه لرې سوم، هلته مې یو آواز واورېدی چې باد یو شی ښوراوه، پسې وګرځېدم، د مړه اوښ د پوست یو څه حصه مې پیدا کړ، دغه پوست مې راواخیستی، پرې مې ولی او بیا مې ویشاوه او ومې خوړی. تاسې فکر وکړئ چې یو انسان د لوږې د لاسه و دې حال ته رسیږي چې د مړه اوښ پوست او د درختې بلګونه خوري، هغه هم یوه ورځ نه بلکې په کلو یې دا حال وي. دا څونه سخت ژوند دی. مګر مسلمانان حتی هغه کسان چې د دوی سره قرابت درلودی د دوی د اسلام په سبب 3 کاله پرله پسې دغه لوږه وګالل. 3 کاله پر لوږه سربیره د خپلو کوچنیو اولادو ژړاوي چې د لوږې د لاسه به ژړل تحمل کولې او زغملې. دا هم د مسلمانانو د صبر امتحان و، خو مسلمانانو پر دغه حال صبر وکړي او په امتحان کې کامیاب سوه. پوره 3 کاله پر دغه حال تیر سوه، څو د بعثت د 10م کال د محرمې په میاشت کې دغه تعهدنامه او انحصار مات سو. د هغه د ماتېدو سبب دا و چې په قریشو کې ځینې کسان په دغه تعهد او انحصار راضي وه او ځینې یې ناراض. نو هغه کسان چې په دغه انحصار نه و راضي هغو د دغه تعهدنامې د ماتېدو دپاره کوښښ وکړي. هشام ابن عمر چې د قریشو د مشرانو څخه و او د شپې به یې په پټه یو څه خواړه و بني هاشم ته ورسول او د هغو پر دغه بد حال زهیر او پریشانه و. فکر وکړئ چې د قریشو دغه د ظلم ورقه او تعهدنامه چې نوشته سوې ده څنګه د بینه یوسي او دغه مقاطعه څنګه پای ته ورسیږي. د دې کار دپاره یې عزم وکړي چې دا مقاطعه باید لرې او پای ته ورسیږي. نو زهیر ابن ابي امیه المخزومي ته ورغلی چې د هغه مور عاتکه بنت عبدالمطلب وه. نو یې ورته وویل یا زهیر آیا ته راضي یې چې ته خواړه وخورې او اوبه وچښې او ستا د ماماګانو دې هغه حال وي چې ته په خبر یې؟ زهیر ویل یا نه یم راضي. هشام ویل هو باید په راضي هم نسو. 3 کاله کیږي چې دغه خلق په لوږه اخته دي، موږ یې د شپې او ورځې د کوچنیانو ژړاوې اورو چې د لوږې ژاړي او بیا هم چپ یو. دا خلق زموږ قوم، زموږ وینه او زموږ ځان دي. زهیر ویل نو څنګه وکم؟ قریشو دا اتفاق کړی دی. هشام ویل زه غواړم چې دغه ورقه د بینه یوسم. زهیر ویل زه او ته 2 نفره یو، دا کار مو په وسه نه دی پوره، بې له ما او تا څخه بل څوک هم سته چې د دغه مقاطعې مخالفه وي؟ هشام ویل یا فقط زه او ته یو. زهیر ویل 3 نفر هم راته پکار دی. نو هشام و مطعم ابن عدي ته ورغلی و هغه ته د بني هاشم او بني مطلب دوستی او قرابتونه وریاد کړه او ویل دا ښه کار نه دی چې ته په دغه ظلم کې د قریشو پر طرف یې. مطعم ویل زه 1 نفر یم، څه نسم کولی. هشام ویل 2 نفر مې هم در پیدا کړی دی. ویل څوک دی؟ ویل زه یم. مطعم ویل 3 نفر هم پکار دی. ویل هغه مې هم پیدا کړی دی. مطعم ویل هغه څوک دی؟ ویل زهیر ابن ابي امیه. مطعم ویل 4 نفر هم پکار دی. نو هشام ابن عمر و ابوالبختري ته ورغلی. هغه ابوالبختري چې د ابو جهل سره د حکیم د اوښ په باره کې وهل او ټکول کړي وه.
هشام پوهېدی چې ابوالبختري پر بني هاشم مهربانه دی و هغه ته هم هغه خبرې وکړې چې مطعم ته یې کړې وې. ابوالبختري ویل آیا بل څوک هم سته چې په دغه کار کې زموږ کومک وکړي؟ هشام ویل هو، زهیر ابن ابي امیه، مطعم ابن عدي او زه ستاسې سره یم. ابوالبختري ویل 5 نفر ته هم ضرورت ده چې 500 قوت به مو زیات سي. هشام و زمعه ابن الاسود ابن مطلب ته ورغلی، د هغه سره خبرې وکړې، د بني هاشم قرابتونه یې وریاد کړه، د هغو حقوق یې ورته بیان کړه او ویل ته په دغه حالت راضي یې چې قوم دې د لوږې مري؟ زمعه ویل آیا دغه کار ته چې ته ما وربولې بل څوک هم را سره سته؟ هشام ویل هو. د هغه نورو ملګرو نومونه یې وریاد کړه. زمعه ویل هو، اوس صحیح ده، دا 5 نفره په حجون کې چې د یو ځای نوم دی سره یو ځای سوه او د دغه صحیفې یا تعهدنامې د ماتولو دپاره یې عهد او وعده وکړه. زهیر ویل اول زه شروع کوم، یعنی اول هغه څوک چې د قریشو په حضور په دغه باره کې خبرې کوي هغه زه یم. شپه تېره سوه، په سهار کې د قریشو مشران او سرداران او نور قریش د کعبې شریفې پر شاوخوا د خپلو مجلسو په ځایو کې ناست دي چې زهیر د کوره راووتی، ښه او ګران قیمته لباس یې اغوستی دی، پر کعبه شریفه یې 2 واره طواف وکړي او بیا یې خلقو ته مخ راواړاوه. ویل یا اهل مکه، آیا موږ خواړه خورو، کالي اغوندو او بني هاشم هلاکیږي، نه شی پر خرڅیږي او نه ځینې رانیول کیږي؟ والله زه تر هغو نه کښېنم تر څو دغه ظالمه ورقه، دغه د دوستۍ قطعه کوونکې ورقه څیرې نسي. 3 کاله کیږي چې دوی خواړه نه لري او وږي ګرځي. والله دا پیغور به موږ ته تر ابده پاته وي. ابو جهل چې د حرم شریف په یوه طرف کې ناست و ولاړ سو، ویل درواغ دي وویل، والله دا عهدنامه نه څیرل کیږي، دا هغه عهد او اتفاق دی چې ټولو قریشو کړی دی او وعده یې کړې ده چې دا مقاطعه به تر هغو جاري وي څو مسلمانان زموږ دین ته رااوړي. زمعه ابن الاسود ولاړ سو، ویل والله یا ابا جهل ته ډېر درواغجن یې، موږ په دې عهدنامه د هغې د لیکلو په وخت کې هم نه راځي او دا باید څیرې سي. ابو جهل وایي والله نه څیرل کیږي. ابوالبختري ولاړ سو، ویل زمعه رښتیا وایي، موږ نه په دغه عهدنامه راضي یو او نه منو. ابو جهل غواړي چې د ابوالبختري جواب ووایي چې مطعم ابن عدي ولاړ سو، ویل تاسې رښتیا وایست او هر څوک چې د دغه مخالفه خبرې کوي هغه درواغ وایي. موږ د الله په حضور کې د دغه عهدنامې او کم څه چې پکښې لیکل سوي دي بری او بیزاره یو. ابو جهل د دغه جواب ته ځان جوړاوه چې هشام ابن عمرو ولاړ سو او د دغه قسم خبرې یې وکړې. اوس نو کم څوک چې دا حالت ویني یو د 5 په مقابل کې دلایل وایي. ابو جهل وایي دا عهد باید نسی مات او مقاطعه باید نوره هم دوام وکړي، مګر دوی 5 دي، که څه هم بل څوک د دوی پر طرف نسته، خو دا 5 منظم او د مخه پلان جوړ کړی دی. 5 منظم نفر کولای سي چې پر 500 غیر منظمو نفرو غالبه سي. ابو جهل عاجزه پاته سو، ویل دا پلان د شپې لا جوړ سوی دی، بې له دغه ځایه په بل ځای کې مشورې سوي دي. د دغه خبرو په وخت کې ابو طالب د حرم شریف په یوه طرف کې ناست او دا خبرې اوري. ابو طالب ولې او د چیش دپاره دلته راغلی و؟ هغه خو په دې موضوعاتو نه خبر. د هغه د راتلو سبب بل شی و، هغه دا چې الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صحیفې یا ورقې په باره کې معلومات ورکړه چې په هغه عهدنامه کې ټول هغه ځایونه چې په هغه کې ظلم او د صلې رحمي قطع کېدل لیکل سوي دي هغه ټول وینو خوړلي دي، بې له هغه ځایو څخه چې په هغه کې د الله جل جلاله نوم لیکل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر و خپل اکا ابو طالب ته وویل. ابو طالب ورته ویل آیا ستا رب ته په دغه خبر کړی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. او اوس ابو طالب د یو څو نفرو سره راغلی دی چې دغه خبر و قریشو ته ووایي.
د مخه تر دغه مناظرې او مناقشې ابو طالب و قریشو ته دا خبر ووایه چې زما وراره دغسې او دغسې راته ویلي دي او هغه هیڅکله درواغ نه وایي. اوس تاسې وګورئ که خبره داسې وه لکه هغه چې وایي نو ویښ سي او د دغه خپلې بدې رایې څخه تیر سي. په والله تر هغو بې نکو در تسلیم چې یو نفر مو پاته وي او که هغه خلاف ویلي وه زه به تاسې او دی سره پرېږدم. بیا نو څه چې مو خوښه وي هغه ورسره وکړئ. قریش ویل ښه او د انصاف خبره دې وکړه. خو په دغه وخت کې دغه بله خبره شروع سوه. پس له هغه څخه چې د هغه 5 نفرو او ابو جهل په مابین کې هغه سوال او جواب وسو، مطعم ابن عدي و کعبې شریفې ته ننوتی چې هغه عهدنامه راواخلي او څیرې کړي. ویلي ده چې عهدنامه ټوله وینو خوړلې ده بې له هغه ځایه څخه چې بسمک اللهم او یا بل کم ځای چې د الله جل جلاله نوم لیکل سوی و. هغه پر خپل حال پاته وه، نوره ټوله عهدنامه نه وه، وینو خوړلې وه. د دغه وخته څخه دا عهد او اتفاق انحصار او بندیز مات سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ټول ملګري د شعب ابي طالب څخه راووته او خپلو کورو ته ولاړ. خو دلته کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه ډېره لو علامه ولیده چې هغه د عهدنامې په حال خبرېدل وه. مګر لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سحر مستمر، یعنی که کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخ ځینې اړوي نه مني او وایي دا سحر دی. دلته هم دغه د نبوت لوی دلیل نه ومني او نور هم کفر پر کفر زیات سو. دغه مقاطعه او بندیز پس له 3 کاله په دغه شکل سره پای ته ورسېده. مګر دغه موده ډېر سخت او مشکل ژوند و. 3 کاله پرله پسې ټولو مسلمانانو او د دوی دوستانو یا طرفدارانو دغه لوږه او د وړو ماشومانو ژړاوې وزغملې. دا د چیش دپاره ډېره مهمه پوښتنه ده. په معقول او منصف جواب سې ته وګرځه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په دغه ډول تېرېدی. قسم قسم آزارونه، پرله پسې لوږه، سپکې او نالایقې خبرې، د اهل او متابعینو پرله پسې زهیرول او عذابونه ورکول، د دنیوي امورو لکه پیسې، امریت او داسې نورو بشري غوښتنو پیشنهادونه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هیڅ شي ته نه تسلیم سو او نه خپل دعوت پرېښاوه. بیا یې هم صبر او صبر کاوه. دا ولې؟ خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ټولو ملګرو سره د شعب ابي طالب څخه راووتی او پر هغه خپل قسم یې دعوت کاوه. او قریش که څه هم بندیز او انحصار یې پای ته ورساوه، خو بیا هم پر مسلمانانو هغه آزارونه او هغه دوی دي. خلق د الله جل جلاله د لارې څخه منع کوي او ابو طالب پر هغه ډول د خپل وراره دفاع او ساتنه کوي. مګر په دغه وخت کې د ابو طالب عمر تر 80 کلو اوښتی و. دغه لوی واقعاتو او غمو چې د کلو راهیسې پرله پسې پر ده تېرېده، خاصتا دغه بندیز او انحصار ډېر ضعیفه کړی و. هغه پخوانی قوت او شدت یې نه و پاته. د شعب څخه د ده د راوتلو 2 میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې ډېر سخت مریض سو. دلته نو مشرکینو مشوره سره وکړه. ویل حمزه او عمر مسلمانان سو او د محمد د دین موضوع په ټولو قریشو کې نشر سوه. او که موږ د ابو طالب تر وفات وروسته د هغه په وراره یو څه وکړو، ټول عرب به و موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نه سوای پکولی. او اوس چې اکا یې وفات سو نو یې پر هغه راواچول. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.